کومې طریقې باندې جادوګر ځان دپاره یو جني تابع کولی شي. د هغې طریقه دا ده چې دا انسان دا چې کوم انسان جادوګر دی دا د خپل استاز په نیابت کې یعنی د خپل استاز په شاګردۍ کې دا راولګي شرک هم وکړي کفر هم وکړي د دې شیطان په نوم باندې نظراني وکړي. نو چې کله شیطان په ده باندې مطمئن شي چې یاره دې کس چې دی زما په نوم باندې نظراني وکړي او دا اوس ماته مخلص دی هر څه زما دپاره کوي شیطان راولګي د دپاره یو بېوقوفه پیری وګوري جني وګوري پیری هغه د ده دپاره مقرر کړي چې یاره دا کم حکم کوي ته به د ده دپاره کار کوي بس هغه د ده دپاره تابع شي. بیا دا لګیایي د هغه په نوم باندې منترونه وي او هغه پیری ورته حاضرېږي. ډېر کله دا شانتي چې دا جني د دغې سړي سره جادوګر سره روغ نه وي ځکه چې چا باندې ضرور یو کار کوي موږ چې په دې معاشره کې هم چاله وایي یاره لږ اوبه راواله دا راواله هغه اخره کې وایي تنګ شوم ته راباندې څونه کارونه کوي دا شانتې دا جني هم تنګ شي د دې جادوګر نه نو هغه راولګي بس د ده سره یو دښمني شروع کړي دله یې تکلیف ورکوي کله دا شانتي د ده بچي نه پرېږدي او کله دا شانتي چې رحم کې وله بچي ضایع کړي مړې کړي کله دله نور تکلیفونه ورکوي لکه دې جادوګر له خپل تکلیفونه ورکوي کله د ده کورواله وله تکلیف ورکوي. نو چې کله دا انتهایی په عذاب شي بیا هغه شرکیات وایي هغه خپل مشر شیطان ته رجوع وکړي هغه ته رجوع کړي او هغه ته دا شکایت وکړي چې وګوره دا زما نافرماني کوي او خبره مې نه مني او تکلیف راله راکوي نو هغه بیا راولګي هغه پیري لا بېوقوفه پیري ته چې دی سزاګانې ورکوي او د دپاره بل جني مقرر کړي. اکثر به تاسو ګورئ په دې معاشره کې د جادوګرانو بچي نه وي د هغې وجه هم دغه وي